د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې رئیس وایي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په یاد ولایت کې د 300 کارخونو د جوړېدو سربیره د صنعتکارانو ګڼو ستونزو ته هم رسېدنه کړې ده. نوموړي همدارنګه وویل چې ځایي چارواکي په هره برخه کې له سوداګرو او صنعتکارانو څخه ملاتړ کوي. سیاست فابریکه و جواز نو گرفته شد و تا 80% مشکل صنعتکارا حل است. ما در سطح ولایت هیچ مشکلی نمانده که مسئولین یا والی صاحب مقام ولایت بلخ یا مسئولین امارت اسلامی به او رسیدگی نکرده باشه. یگانه مشکلی که ما در بعض مورد داریم که مشکلات های کلان و بزرگ است که او مربوط مرکز است، مربوط کابل و وزارتخانه و است که اونا باید سرش کار میکنه و انشالله اونا به زودترین فیصد حل میگرده. ورته مهال د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې رئیس د هیواد له ټولو پانګوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې په پانګونې سره کاري فرصتونه رامنځته کړي. نوموړي اوسني ډاډمن امنیت ته په اشارې وویل چې پانګوال او سوداګر دې له شته شرایطو څخه په ګټې اخیستنې د هیواد په اقتصادي وده کې پراخه ونډه واخلي. که او سرمایه‌گذاری که بیرون از وطن کرده بیاین در وطن خود بکنن، به جوانای خود کار پیدا بکنن، وطن خود رشد و اقتصاد مملکت خود رشد بدن، بیاین فعلا خود از همه امنیت تامین است، کدام مشکل نیست. خوب زمینه اشتغال زایی، خوب زمینه کار، زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد است. باید وویل شي چې اوس مهال په بلخ ولایت کې 1700 لوی او کوچنۍ کارخونې فعالیت ترسره کوي چې یادې کارخونې 132 ډوله توکي تولید او مارکیټ ته وړاندې کوي.